په پاکستان هیواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته خاص کر پښتنو ځوانانو ته د کډوالو ځوانانو ته د کډوالو د ستونزو دا کم چې اوس د ایستلو خبرې شروع دي د دې څخه یوه بله موضوع خاص کر د ځوانانو دپاره یږدمه چې دا کم ځای کې چې زه په بلوچستان ایالت ضلع پښین کې اوسېږم نن دلته یو ډېره غمجنه واقعه پیښه شوه چې په هغه کې درې ځوانان یو د بل د ګولیو یا د مردکو چې موږ په پښتو کې ورته وایو د هغو ښکار شوله یعنې دوې کورنۍ د غم پر ټغر کښېنستلې هغه څه شو هغه پر نڅه لانجه ده تربورګلوي ده نو دا خبره تاسو ته افغانانو کومه خاص کر ځوانانو ته زه د یو داسې چا زوی یم چې خپل په پلار باندې فخر کوم کني هر پلار چې دی په هر بچیان خپل په پلار باندې فخر کوي فخروالی په څه کوم په دې کوم چې شکر الحمدلله د موږ د بدو څخه ژغورلي او خپل کام ته یو داسې شعور ورکوي چې بد کول یا خپل تربورګلوي یا په پښتونوالي کې لانجه جوړول دا زموږ د کام او زموږ د ملت په خیر کې نه ده ښه مثال یې زموږ ګران وطن افغانستان دی چې 40 کاله یو بل ته مو ګولۍ په یو نامه او بل نامه باندې نیولي دي خو د ویډیو مقصد بار بار چې یادوم هم ګټه نه کوي دا دی چې ځوانانو خدای ته وګورئ چې دغه خپل په مابینځ کې بد مه کوئ نن دوه ورونه د یو طرفه څخه یو کس د بل طرفه څخه حالانکه دا لوکل پښتانه دي یا ځایي پښتانه دي چې دا نن دغه میزه پیښه شوله یعنی زموږ که په فیسبوک کې موږ تاسې وګورو هره ورځ خپل پر مځکه باندې پر پټي باندې پر کشني باندې موږ یو بل ته چړې نیولې دي یا مو ماشین اصلي نیولې دي یو بل سره ولو که دغه ویشتل موږ پرېږدو د کام پر یووالي باندې وکړو خپل پر مسایلو باندې وکړو او د تعلیم او ایجوکیشن دپاره کار وکړو نو زموږ ستاسې په ټولنه کې یا زموږ ستاسې په سوسایټي کې به دا ناخوالې نه وي نو دغه موضوع حالانکې د کډوالو پر مسایلو باندې باید غږېدلی وای خو صرف دا د خپلو ځوانانو ته دا پیغام ورکوم خاص کر دا د لوی اختر روان دي زموږ اکثره ځوانان د اکسیډنټ د وجې څخه خاص کر پر سکوټران باندې سپاره وي د اختر په سیزن کې ولې خپل مور خپل پلار ته خپل ورونو ته خپل کور والا ته ولې غم پرېږدي ولې درد پرېږدي ولې احتیاط نه کوي ولې یو د بل خبره پوس ولې په غور نه سره اوري یعنی د ورځې 300 انسانان ښکنځل و ماته کوي ما تر اوسه پورې چاته نه دي ویلي چې ته ولې ماته ښکنځل کوې حتی دمکۍ راکول کېږي که دې بلې پیرې خبره وکړل زه د پلانکۍ یم زه پښتانه یم خبره دا ده چې انسان حقل په دماغ کې ولري یا په سر کې دماغ مغزه پراته وي باید موږ تاسې برداشت وکړو د اکا زوی څوک دی تربور څوک دی زما وجود دی زما تن دی نن راولاړېږو پوس ولې پر نڅه باندې یو بل ته مو ګولۍ نیولې دي یعنې بیا به دا بدي تر کومه ځای پر رسېږي بیا دا چې دا دوې کورنۍ بیرته سره یو ځای کوي په دې کې لسګونه کلونه تېرېږي دا اوس چې زموږ ستاسې د کډوالو مسله ده خاص کر په پنجاب کې په سند کې په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې داسې کورنۍ زه پیژنم ډېرې معززې کورنۍ دي ما چې مخکې خپل د پلار خبره وکړه کني زما پلار دونه غټ شخصیت نه دی تیر شوی چې اوس د ملک په ساته دی مګر د قوم مشر و خو هغه موږ ته دغه ایښی دی دا یو سکون یې موږ ته راکړی دی چې د بل بد یې نه دی راته پرېښی نه ده څوک وژلی دی او نه یې پوس ولې په بل باندې ځان وژلی دی نو دا اوس په دا کډوالو کې دای خلک دي چې ما ته ټلیفون نه راکوي چې پښتون صاحب ما باروي هلته زما مدیان شته او بد ما نه دي کړي زما پلار کړي دي زما پلار نن در خاورو لاندې دی او زما د پلار سزا نن ما ته راکول کېږي زما مدیان هلته دي نو زه څه وکړم نو ځوانانو یو روی د خدای دی هغه د سپین سرو او سپین ږیرو په حیث باندې چې د هغو دغه د خبرې دغه درته پیش کوم مثال یو د قرآن دی چې دغه خپل په مابینځ کې بد مه کوئ دا خپل کورنۍ ته
بد مه پرېږدئ، مه د بل بچیان وژنئ، مه خپل بچیان په چا وژنئ. نو په کار دا ده یعنې دا هره ورځ دغسې مړي چې خپل په تربورګلوۍ کې سره کېږي لکه کوم چې نن دا واقعه وسوله. حالانکې خو دا د قام د مشرانو کار دی چې په قوم کې باید سوله رامنځته کړي. دا اوس زموږ داسې افغان کډوال شته چې 40 کاله 30 کاله کېږي پلار یې بد کړي دي، یا بل وژلی یا د ده وژلی، نن خپل وطن خپل کلي ته نشي تللی. مین وجه چې شته چې بد یې کړي. یو خوا د حکومتي جنګونه وي یا انقلابونه وي، زه د هغه خبره نه کوم، زه خبره د فردي جرم کوم چې کوم خدای نخسته زه کوم یا ته کوې یا بل کوي یا بل کوي یا بل کوي. ما او تا باید خپل ولس ته خپل په ټولنه کې خپل په سوسایټي کې مینه خپره کړو، د ایجوکیشن خبره وکړو. ځوانان چې 15 ځوانان سره کښېني باید پوه شولې نن دغه د سوشل میډیا دور دی، فیسبوک دی، واتساپ دی، پر دنیا باندې ټول د ټولو کومو ثقافت موږ ته ښودل کېږي. پخوا خو پښتانه داسې نه وو چې ورور د ورور د سر قاتل جوړېږي، مګر تربور د تربور د سر قاتل جوړېږي. نو په کار دا دی چې موږ د دغسې پیښو څخه اخذ وکړو یا اخیستنه وکړو، دا خپل ورور، خپل تربور، خپل د اکا زوی، خپل قریب، هغه خپل وجود خپل تن وبولو، باید یو بل ته حوصله وکړو، پوه شول، یو بل ته مینه ورکړو، دغسې خپل کورنۍ ته غم ورنکړو. نن به د دوی د بچیانو څال وي، نن به د دوی د مور و پلار څال وي. نو پر څه شو؟ پر نه څه خبره باندې ته زما تربور یې، ته پر دې کوڅه مه راځه یا پر دې گلۍ مه راځه، یا ستا پر اوبو باندې جنجال دی یا دې پر مځکه جنجال. پر دې مځکه باندې د بابا دمه تر دې دمه څونه نسلونه ختم سو، څونه انسانان ولاړل. هغه انسانان چې ګر سره کې لکه فرعون چې پوه شولې د خدایي دعوا یې وکړل، انجام یې څه سو؟ په کار دا ده موږ تاسې دې دنیا ته یا دې مځکې ته امانتاً راغلي یو. موږ به 50 کاله، 60 کاله یا 80 کاله یا 80 کاله، اوس خو عمرونه هم ډېر کم شوي دي، ډېر لنډ سفر لرو. په دې لنډ سفر کې باید خپلو بچیانو ته، خپل راتلونکي نسل ته بد پرې نږدو. موږ باید اسلامي، انساني او پښتونولي افغاني شعور ورکو. دا باید ونه کړو چې ورور د ورور قاتل جوړېږي، اکا د زوی قاتل جوړېږي، تربور د تربور قاتل جوړېږي. نو په کار دا ده چې خپلې کورنۍ ته په دا لنډ سفر کې چې موږ تاسې 80 کاله یا 80 کاله عمر لرو، پوه شولې دغسې ناخوالې پرې نږدو. دا اوس هم زه درته وایم داسې په ژړا باندې بچیان ژاړي چې هره زه وطن ته ځم زما مدیان ما وژني، او پلار مې مړ دی، اکا مې مړ دی، هغه خلک زه پیژنم نه، زما بدې کړي دي. نن زه د هغو بدو د وجې، د دوی د بدو وجې څخه زه نسم تللی. حالانکې باید د پلار سزا زوی ته ورنکړل شي، د ورور سزا ورور ته ورنکړل شي. خو دا د پښتنو معاشره ده. نو په کار دا ده چې موږ د دغسې پیښو مخنیوی وکړو. او بیا مې هم د اختر په سیزن کې دا ستاسو څخه ډېره غوښتنه ده چې کوم په وطن کې وي، که دلته وي، که په هر ضلع په هر صوبه کې وي، په کار دا ده چې پوه شولې په د اختر په سیزن کې د سکوټرانو، د موټرانو اکثره زموږ ځوانان د روډ د اکسیډنټ خوراکېږي. نو په کار دا ده چې لږ احتیاط وکړو او یو بل ته زغم وکړو، د دغه ناخوال مخنیوی وکړو. مننه.